د کهانۍ په اسټارټ کې مونږ بیک وینو چې د یو کلب نه راوځي او د راوتلو سره په ده باندې فایر وشي. بیک غوځار شي او بېهوشه شي او په ګوته یې یوه ګوته یې چې هغه ترې څوک وباسي. کله چې بیک په هوش کې راشي نو خپل په مالک ووکر پسې لاړ شي او ورته وایي چې زما ټولې پیسې راکړه او زه نور ستا سره کار نه کول غواړم. خو ووکر بیک نه پرېږدي او وایي چې ته به زما یو آخري کار کې نو بیا به زه تا پرېږدم. نو بیک ورته وایي چې صحیح ده. ووکر بیک ته د خپل د زوی پکچر وښیي چې دا ټریوس دی، ما پې ډېر تعلیم کړی دی خو اوس دی د برازیل په جنګلو کې در په در ګرځي. که تا دا ټریوس راوستو نو زه به تا له ډېرې پیسې درکړم او که بیا ځې نو ځه. بیک ووکر ته وایي چې ټیک ده. بیک په جاز کې برازیل طرف ته ور روان شي او بیا په ګاډي کې کښېني. نو د ګاډي ډرایور ډیکلین ورته وایي چې ایلډو نیلو ټان ته تلو نه مخکې ته به لازمي د چارټر سره میلاویږې ځکه چې چارټر د هغه ښځې ډون دی. بل طرف ټریوس وینو چې د ماریانا سره د ګاټو په نوم شی باندې خبرې کوي. ټریوس ماریانا نه بور غواړي چې سمندر پار کړي او جنګل ته ورسي. خو ماریانا ورته وایي چې ته به ما له نیمه حصه د ګاټو راکې. نو د دې بس کولو نه بعد ټریوس راضي شي. بیک په چارټر پسې لاړ شي. چارټر بیک ته وایي چې دلته څه دپاره راغلی یې. نو بیک ورته د ټریوس په باره کې وایي. نو چارټر وایي چې ټریوس همدلته دی. بیک په ټریوس پسې لاړ شي. نو هلته ماریانا هم وي. دوی دواړه خبرې کوي چې دلته ټریوس هم راشي. بیک ټریوس ته وایي چې ستا سره دوه لارې دي. اوله دا چې ته په ارامۍ زما سره لاړ شه او دویمه دا چې زه به تا په وهلو باندې بوځم. نو ټریوس د بیک سره فایټ سټارټ کړي خو بیک هغه سم ووهي او لاسونه ور راوتري. دغه ټایم چارټر خپلو کسانو سره راشي او بیک ته وایي چې ټریوس ته یو ځای پته ده چې هغلته قیمتي شی دی. نو پهله به ما ته هغه ځای وښایي نو بیا به تا دی بوځې. خو بیک څه ونه وایي. د دې سره د چارټر کسان په بیک حمله وکړي او د ډېر فایټ کولو نه بعد دوی دواړه د هغه ځای نه راوځي او په جیب کې کښېني. ټریوس ډېر چالاکه وي. دی د جیب په سټرینګ اخته کېږدي او جیب یو کندې ته په غوځارېدو شي. نو دواړه د جیب نه جمپ ووهي او یو تالاب ته غوځار شي. دوی یو جنګل ته لاړ شي چې د هغوی په ژبه ټریوس پوهېږي. ټریوس هغه خلکو ته وایي چې بیک د چارټر کس دی او دلته ستاسو سره د جنګ کولو دپاره راغلی دی. نو دوی د بیک سره په وهلو شي خو بیک ورته هیڅ هم نه وایي. دغه ټایم ماریانا راشي چې د دغه ځای مشره وي. ماریانا بیک ته وایي چې چارټر په موږ ډېر ظلم کوي نو ځکه دا خلک د هغه نه نفرت کوي. د دوی خبرې جاري وي چې چارټر د خپلو کسانو سره راشي او جنګ شروع کړي. بیک ټریوس او ماریانا سره په بوټ کې کښېني. بیک ماریانا ته وایي چې زه به د ګاټو په میلاوېدو کې د ستاسو مدد کوم خو بیا به ماته د دې جنګل نه د راوتو لاره ښیې. ماریانا بیک ته وایي چې زما خلک به د چارټر د ظلم نه په یو شی باندې خلاصېږي. هغه ګیټو چې ډېر قیمتي شی دی. دوی درې ونه د یوې افشار طرف ته لاړ شي. ټریوس وایي چې دا هم هغه ځای دی چې ګاټو پکې دی خو موږ له به د دې افشار د لاندې تلل راځي او لږ ساعت بعد دوی هلته دنده شي. ټریوس اور بل کړي چې د هغې سره یوه غټه دماکه وشي. کله چې هم دوی په یو غلط ځای اخته کېږدي نو ګټې او لرګي په راغورځېدو شي. اوس دوی پوهه شي چې دلته ټول کوډونه دي. دوی هم په څه طریق ځان راوباسي او ګاټو پیدا کړي. دوی درې ونه په یو ځای کښېني. ماریانا ټریوس ته وایي چې ما تا ته ویلي وو چې د ګاټو نیمه حصه به زما وي. نو ټریوس وایي چې نه دا زه په موزیم کې ورکوم. ماریانا بیک او ټریوس ته یو فروټ ورکړي. دوی د دې په خوړلو یې چې ناڅاپه بېهوشه شي. ماریانا دوی ته وایي چې تاسو به لږ ساعت بعد په خپله په هوش کې راشئ او لاړه شي. کله چې دوی په هوش کې راشي نو بیک بیا د ټریوس لاسونه وتړي او ډیکلین پسې لاړ شي او ورته وایي چې جاز دې سټارټ کا. دغلته ډیکلین بیک ته وایي چې ماریانا هم چارټر نیولې ده او ګیټو یې ترې هم اخیستی دی. بیک ډیکلین ته وایي چې ما ماریانا ته ویلي وو چې زه به د ستا مدد کوم. بیک ډیکلین نه هیلپ غواړي د چارټر سره په جنګېدو کې. بیک په چارټر پسې لاړ شي او وایي چې زه تا ته دوه لارې ښیم. اوله دا چې دا ځای پرېږده او دویمه دا چې زه به تا په وهلو د دې ځای نه وباسم او خپل ټول کسان جنګ ته تیار کړي. ډیکلین د جاز په ذریعه ځمکه وایبریټ کړي. نو د چارټر کسان حیران شي او ډېر شي غواګانې د چارټر ډېر کسان تباه کړي. بیک او ټریوس ته د هغلته د دنده کېدو لاره میلاوه شي او اوس
اوس فایټ شروع شي. بیگ ډیر کسان مړه کی خو د کوم سره چې سنایپر وي هغوی مقابله په اسانۍ نشي کولی ځکه چې بیگ د سنایپر یوز نه کوي. بل طرف د چارټر کسان ماریانا په جیب کې کینی ځکه چې چارټر پوهیږي چې اوس د بیگ مقابله نشي کولی. ټریویس چې ماریانا ویني دی هم په جیب کې کینی او د هغه جیب له ټکر ورکي. د چارټر کسان د یوې ګاډي ټانکۍ ته اور واچوي. خطرناکه دماکه وشي. اوس بیگ ډیر په غوسه شي او یو غټ سنایپر ته لاس کی او د چارټر ټول کسان مړه کی. خو د چارټر درې کسان چې ډیر خطرناک وي هغوی د بیگ سره فایټ شروع کی خو بیگ هغو له هم خصم سبق ورکي. اوس بیگ چارټر ته وایي چې د دې ځای نه په ارامۍ وځه. دغلته د هغه ځای خلک هم راجمع شوي وي. نو چارټر دې خلکو ته وایي که زه لاشم نو تاسو له به دوه ټیم ډوډۍ څوک درکوي. خو دا خلک د چارټر نه ډېر ستړي یي نو چارټر باندې فایر وکړي. لږ تلو نه بعد چارټر په ځمکه غوځار شي ځکه چې هغه ډېر زخمي شوي یي. ټریویس ګاټو ماریانا له ورکړي. بیگ یو ځل بیا د ټریویس لاسونه وتړي او په پلار پسې یې بوځي. واکر د ټریویس سره وهل ټکول شروع کړي. دغلته بیگ پوه شي چې ولې ټریویس د واکر سره نه کیني. بیگ د خپل بیگ نه هغه فروټ راوباسي چې ماریانا دوی له د بېهوشه کولو دپاره ورکړی وي. واکر او د هغه کسان چې فروټ وخوري نو ګډ وډ شي. نو بیگ او ټریویس د هغه ځای نه لاړ شي او دا کهاني همداسې ختمه شي. که د ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ.